السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د ایمان ارکان شروع کړیو، په هغه کې موږ دوه رکنونه ویلیو، په الله ایمان لرل، په ملایکو ایمان لرل. نن چې دریم رکن وایو، په آسماني کتابونو ایمان لرل. په آسماني کتابونو څنګه ایمان ولرو؟ دا خبره ځکه چې دې کې یو څو خبرې دي، که چېرته په دې ته ایمان را نه وړو نو ته مؤمن نشې جوړېدلی. اول چې څومره اسماني کتابونه دي چې قرآن کریم کې ذکر دي او که نه دي ذکر، په هغې به زموږ ایمان وي، لکه تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم او صحف ابراهیم و موسی. په دې به زموږ ایمان وي چې دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه را نازل شوي دي او دا د الله سبحانه وتعالی کلام او خبرې دي. اول. دویم خبره دا ده چې دا کتابونه حق کتابونه دي، زموږ به په ایمان وي. نو هغه شریعت چې دغه کتابونو کې راغلی دی، نو هغه زموږ دپاره څنګه دی؟ موږ په هغې باندې عمل کولی شو که نشو کولی؟ نو خبره دا ده چې هغه شریعت چې په هغه کتابونو کې راغلی دی او هغه بیرته قرآن کریم کې نقل شوی دی یا سنت نبوي کې نقل شوی دی، نو هغې باندې به عمل کېدلی شي. او کوم چې زموږ د شریعت سره نه دی برابر، قرآن کریم کې د هغې ذکر نه دی راغلی، رسول صلی الله تایید نه دی کړی په احادیثو کې، نو هغې نه به چوپ پاتې کېږو، ځکه چې په دغه کتابونو کې تحریف شوی دی. اوس چې دغه کوم کتابونه د اهل کتابو په لاس کې د یهود او نصارا، دا هغه کتابونه نه دي، بلکې دې کې تحریف شوی دی په ډېرو ځایونو کې او بدل شوي دي او ځان نه پکې چې دی خبرې لیکلی شوي دي. نو موږ له چې دی په دې باندې بالکل عمل نه دی جایز، او زموږ به دا یقین وي او دا به زموږ عقیده وي چې قرآن کریم دا د ټول نه افضل کتاب دی، غوره کتاب دی او دا اخیری کتاب دی او د ټول امت دپاره دا رالیږلی شوی دی. او دغه کتابونه چې دي دا په خپل وخت باندې چې دی د خلکو لپاره رالیږلی شوي، د قومونو لپاره. او قرآن کریم چې دا د ټول امت چې څومره خلک دي په دنیا کې تر یوم القیامه، د قیامت ورځې پورې چې څومره خلک دي، نو ټول به په دې باندې عمل کولی شي. او دغه کتابونه چې دي دا په دې باندې منسوخ دي، زموږ به صرف په هغې باندې ایمان اجمالي وي.